ژوند دلتانا نور تر پوزې یما لږ څه سمیږي قدر وژاړمه ژوند دلتانا نور تر پوزې یما لږ څه سمیږي قدر وژاړمه د شل ځوان وم د څلوېښتو دې کړم غمه کمیږي قدر وژاړمه ای د اسمان څخه د مرګ فرشته په مرلویږي قدر وژاړمه. افغانستان د څو لسیزو په تېرېدو سره لا هم د جنګ په لمن کې پروت هیواد دی چې په سلګونو قربانیان یې افغان ملکي وګړي دي. په هیواد کې د تخاول پر راتګ سره د ولس په اذهانو کې د سولې هیلې راوټوکېدې او د سولې لپاره هیلې زیاتې شوې. موده کېږي چې په قطر کې د امریکا او طالب اساسو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي چې وروستي مذاکرات یو څه هیله بښونکي دي. خوست کې هم د یووالي او بدلون کاروان له لوري د سولې له روانو مذاکراتو د یوې غونډې پر مهال ملاتړ وشه. د یاد کاروان مشر عبدالولي واحدزي په جنګ کې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې نور د جنګ لمن خوشي کړي او د سولې او ارامتیا لاره غوره کړي. چې موږ نور له دې بدمرغه جګړې ستړي شوي یو. په خپلو سیاسیونو هم غږ کوو چې د خدای په خاطر 40 کاله مو دا ملت په وینو ولمبولو. بس د نور که ډېر د وینې تږي وی نور به ماړه شوي وی نور به مو تنده د مظلوم افغان په وینو پوره وي. راځئ چې خدای روی ته وګورئ یوه اجماع وکئ ټول په یو غږ سره د سولې د دې پروسې ملاتړ وکړئ. ویناوالو په راټولېدنه کې په خپلو خبرو کې د سولې د ښې پایلې د ورکړې لپاره لومړی اوربند اړین یاد کړ. هغوی زیاته کړه چې که په جنګ کې ښکېل خواوې رښتیا غواړي چې سوله وکړي نو باید یو بل ته ګوته په ماشه وانه اوسي. جګړه راواخلئ په سوله یې بدله کړئ. سوله د ټولو پرمختګونو مور ده. سوله د ټول بشریت معنوي ملکیت دی. سوله یوه الهي پیرزوینه ده چې الله پاک انسان ته د ارامه سوکاله او خوشحاله ژوند په خاطر ورکړل شوې ده. دلته د افغانستان په ټولو دشتو کلیو بانډو کې د وینو بهیر وینو لښتې بهیږي او هلته قرار ناستې په یمن او په دوحه کې هلته په خبرو مشغول دي. صلح دې ته وایي هغو مذاکراتو ته چې په هغو کې د افغانانو ګټې نغښتې وي دوام ورکړي کینی د خپلمنځیو اختلافاتو نه تېر په صلح کې شریکو علماو ته سپینګیریو ته دغه اپیل کوو چې نوره دغه 40 کلنه جګړه بس کړئ. په خوست کې په داسې مهال د اوربند په پار غونډه ترسره کیږي چې تازه طالبانو ویلي چې د سولې هوکړه نهایي شوې او په څو ورځو کې به لاسلیک شي. په راپورونو کې ویل شوي چې د دې هوکړې له مخې به طالبان د تاوتریخوالي د پام وړ کموالي ژمنه کوي او له افغانانو سره به د سولې خپلمنځي خبرې پیلوي. امریکا به هم په بدل کې له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو ژمنه کوي.